وطن را دوست دارم. سلامونه احترامات او نیکې هیلې مې ومنئ درنو لیدونکو درنو دوستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. درنو دوستانو نن زموږ دپاره یو ځانګړې او د خوشحالۍ ورځ ده، هغه ځکه چې نن زموږ یوټیوب چینل وطن ویزټ په فعالیت پیل کوي. نو د خپل یوټیوب چینل لومړۍ خپرونه د نادر خان د تپې څخه شروع کوو. او د نادر خان د تپې تاریخ او ښکلاوې له تاسو سره شریکوو. نو درنو دوستانو درنو لیدونکو دغه خپرونه تر پایله موږ سره وګورئ او خوند ترې واخلئ. بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو درنو دوستانو، دا د نادر خان تپه ده. دا نه یوازې د تفریح لپاره ځانګړی شوی ځای دی، بلکې دا د افغانستان د تاریخ او د فرهنګ یوه ښکاره نښه ګڼل کېږي. تپې نادر خان د کابل ښار له تاریخي او تفریحي سیمو څخه یو مشهوره تپه ده چې د مرنجان په نوم هم یادېږي. او دغه تپه د کابل ښار ختیځ لور ته موقعیت لري چې تاریخي فرهنګي او سیاحتي ارزښت لري. د تپې نادر خان تاریخي اهمیت ډیر زیات دی ځکه چې دلته د افغانستان د پخوانیو پاچاهانو قبرونه دي، په ځانګړي ډول د محمد نادر شاه او د هغې د کورنۍ قبرونه همدلته دي. او همدارنګه دغه سیمه د شهدا د تپې په نوم هم پیژندل کېږي. درنو لیدونکو د خپرونې په دې برخه کې به د دې مقبرې د مسؤل سره یو څو لنډې خبرې ولرو، په دې هیله چې د خپرونې تر پای را سره اوسئ. السلام علیکم. کاکا جانو نوم دی؟ زما نوم حبیب الله د تپې غازي حضرت محمد نادر شاه چې تپې مسؤل یم. ډېر ښه. 1353 تر اوسه پورې دلته دې ځای مسؤل یم. ماشاءالله. او اوس فی الحال هم چې دی په همدغه خپله دنده باندې دغلته مسؤل پاتې هم دلته مسؤل یم. ښه، نو که تاسې په مختصر ډول سره موږ ته ووایئ د دې تپې هغه تاریخ او دلته نور څوک څوک ښخ دي. دلته چې یو غازي حضرت محمد نادر شاه شهید چې ورته ویل کېږي چې د حضرت محمد ظاهر شاه پلار ده چې یو هغه ده، یو حضرت محمد ظاهر شاه ده. نور خپله ځای کورنۍ نه مثال لکه زمنې دي انګینې دي د دغه ټول کورنۍ درته لاندې چې دا یو سمبول ده اصلا د دره ټوله لاندې په دې استقامت. ښه ډېر ښه. دا یعنې مطلب چې موږ ګورو دا یو سمبول ده. تاسو رژیمونه متکرزه چې مخکې د مثال اعلیحضرت چې ژوندی و د پلار کلیز به دلته تجربه کوله او نور د دره لاندې. ښه ډېر ښه. یعنې هدیره هغه اصلي هدیره چې دا هغه لاندې ده چې موږ تاسو کوی شو بیا داسې په دې لاره ورشو. ښه، نو که ستا اجازه وي لاندې به لاړ شو هدیره به نږدې. درنو دوستانو درنو لیدونکو راځئ چې په ګډه سره لاړ شو او لاندې هغه مقبرې چې کوم دي هغه د نږدې نه وګورو. دوست دارم قلب خود را خانه اندوه او را، دوست دارم این وطن را، دوست دارم سنگ او را کوه او را، دوست دارم قلب خود را خانه اندوه او را، دوست دارم این وطن را خاک او را، ابرهای مست و هیبت ناک او را، رودهای آغی و بے باک او را. فی الحال موږ هغه مین ځي ته راښکته شولو چیرې چې هغه مقبرې دي. نو کاکا هم موږ سره راښکته شو. نو اوس به د کاکا نه وپوښتو کاکا دا مقبره د چا ده؟ دا چې دا غازي حضرت محمد نادر شاه شهید چې ولیدل کېږي چې موږ په تپې نادر خان ورته قبر دا ده چې غازي حضرت محمد نادر شاه شهید چې ولیدل کېږي دا قبر ده چې په 1202 شپې تر هغه په 1312 کې په شهادت رسېدلی چې دی 50 کلن شهید شو 93 کاله مخکې. او د دغه طرف ته چې دا بیا اعلیحضرت دا زوی و دا ګوره اعلیحضرت المتوفل الله محمد ظاهر شاه چې
په 1293 راغلی په 1480 کې مړ شوی ده چې 93 کاله مخکې دی مړ شو چې د عمر د 93 کلن و 19 کاله مخکې یې مړ شو چې دی د پلان 19 کلن پاتې شو درباری آزاد کوهستان صدای های های چوپانه د اعلیحضرت ملکه حمیره چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه کډه ده چې څوک ورته ملکه افغانستان چې په 1295 راغلی د دنیا ته چې په 1901 کال کې مشروع 30 کاله مخکې مړه شوله بیا دا چې د شهزاده میرویس ده چې د اعلیحضرت المتوکل الله محمد ظاهر شاه کشر زوی اخرینی زوی دا و چې په افغانستان کې ژوند یې کوو چې په 1915 کې راغلی په 1402 کې مړ شوی چې عمر یې د 28 کاله و نو دا بیا د دې کورنۍ نه چې په هغه طرف ته چې بیا دي چې بیا مرحوم ملکه صاحبه مافروال ده سردار محمد اسف خان لور د غازی اعلیحضرت محمد نادر شاه کړه چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه مود چې هغه په 1295 کې راغلی په 1423 کې مړ شوی ده چې عمر یې 3 کالو او 2 کاله مخته مړ شوی ده چې په هغه طرف ته بل قبر درته وښیم چې هغه مقبره شته د اعلیحضرت صادق بیبي مریم ده چې د سردار محمد عزیز نعیم کوروالا د سردار صاحب محمد نادر نعیم مور ده چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه کشر لور ده چې په 1415 کې راغلی په 1400 کال کې مړ شوی چې عمر یې 15 کالو نو او 15 کاله مخته مړه شول چې دغه مقبره چې د نور څه شاوخوا زموږ ستاسو چې په دې کې صفه سالار شومت خان ده بیا د شومت خان کډه ده بیا دوه دانې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه زامن دي دا ټول یعنې دا ټول چې دی شاهي خاندان او شاهي خاندان چې دغه دهلیز ته به ولاړ شو په هغه دهلیز کې د څو دانې چې هغه به حتمن ولې نو همداسې به قلات ته ولاړ شو هغه دهلیز ته ولاړ شو صحیح ده دوست دارم این وطن را بازگردون تازه او را در نبرد قهر طوفان آیت اجازه او را بر فراز دور دست آسمان درنو لیدونکو اوس راغلو د بل دهلیز ته چې دلته یو څو مقبرې نورې هم شته چون دلته لږه تیاره هم ده موږ کوشش کوو چې روښانه تصویر تاسو ته وړاندې کړو کاکا جانه دا مقبره د چا ده دا چې دا مقبره د ستر جنرال سردار عبدالولي چې مارشال شاه ولي خان غازي زوی ده چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه هم د تره زوی ده هم یې زوم ده چې په 1404 کې راغلی په 1408 کې مړ شو چې عمر یې د 8 کالو او دا بیا د افغانستان ورتنیز مارشال شاه ولي خان نومېده چې دا بیا دغه زوی و او مارشال شاه ولي خان غازي دغه زوی ده چې د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه هم د تره زوی په اصطلاح راته هم یې زوم راته دا مقبره چې د حمیره بیبي خروجان چې د سردار فتح مند خان لور د سردار محمد علي خان کړ د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د کاکا لور ده په 1440 کې د دنیا نه ترې چې عمر د 15 کالو چې دا د پیغمبر خان بسۍ ده او دغه مقبره چې د سردار سلطان باجوړ د صفه سالار شومت خان دوی و د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه هم د تره زوی و هم یې باجه و چې په 1415 کې راغلی په 1401 کې مړ شو چې عمر د 8 کالو د بیاله چې د احمد شاه خان لور ده چې د سردار سلطان غازي کوروالا ده په 1406 کې راغلی په 1493 کې مړ شوی ده چې عمر یې 22 کالو د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه هم په اصطلاح کې نه راتله نو دغه کورنۍ چې دا د ټولو شاهي خاندان دا د رئیس جمهور به چې مثال قضای فاتح د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه کورنۍ په دې لار به راتله نو دا اوس دغه لاره ده چې اصطلاح داسې به راتله په دغه دي د لار راځي نو موږ تاسو کولی چې دې ته ودرېږو کولی شو حتمن ولې نه هلته به هم لاړ شو ډېره زیاته مننه کاکا ستاسو د مفیدو معلوماتو څخه بل دا چې دې ته د مرنجان تپه هم ویل کېږي چې دا د مرنجان تپه ورته ولې وایي هغه مرنجان چې دغه تر لاندې دغه سپه چې د اطلاعات مرنګ د خولې نه چې جمهوریت یو نفر و هغه کیسه وکړه چې مرنجان چې یو شادق و چې هغه بیا 3.5 کاله تاریخ لري چې هغه هغه ځای چې هغه مرنجان چې یو شادق و چې یو جادوګر په معین دغه تپه د مغه په نامه کړې وه هغوی وخت اسلام نه مخکې افغانستان کې زردشتانو ژوند کول چې بیا هغوی په سوکانو کې ژوند کول بیا دغه کور و چې بیا بدبختانه چې د تنظیم بازي په جنګو کې دا ځای ټول خراب شو تاریخي ځای ده دا هم دغسې خراب و جمهوریت کې دغه یو څوم کال کې بعد هغې دا د ګوټ دا ټول سوری و خراب و نو اوس هم دغسې خراب شوی که خدای پاک د دولت امارت اسلامي توفیق ورکړي دغه ځای تاریخي ځایونه باید لږ هغه وشي توجه وشي دا په دې چې بس په ورځ زیاتېږي دې کې دښته ډېر مېلمانه د خارجیان بهرني سر داخلي هم راځي دغه تاریخي ځای ده هم زوی پاچاهانو پلار هم ټول هغه او داسې د زرخوارو زاده د دولت نه نورې مغنه خواهش کوو چې دغه باید ذخیرګي وکړي او ترمیم یې کړي انشاءالله موږ تاسو په لاسو بیرونی او سردار سلطان محمد طلایي به درو کوم چې هغه ښه درنو لیدونکو راځئ چې زه د کاکا سره یو ځای
او دغه د تپې مرنجان او هغه بله دغه نوم چې دی واغه محمد طلایي سلطان محمد طلایي مقبره هغه به هم د نږدې نه وګورو. نن سبا ټپې نادر خان د خلکو لپاره د تفریح، منظرې کتلو او تاریخي لیدنو یو مهم ځای ګڼل کیږي. خلک د رخصتیو او ځانګړو ورځو پر مهال دلته د چکر، هوا خوړلو او تفریح لپاره راځي. دوست دارم این وطن را بازگردون تازه او را در نبرد. د تاریخ له مخې په دې تپه کې لرغونپوهانو پخواني اثار موندلي دي، لکه د بودایي دورې معبدونه، سکې، مجسمې او خټین لوښي چې دا ښیي دغه سیمه سلګونه کاله پخوانی تمدن لري. د دې ځینې تاریخي اثار اوس د افغانستان په ملي موزیم کې ساتل کیږي. زندگانی جاده غم‌های او را در افق‌های زمان استاره فردای او را. د کاکا خبرې خو مو اورېدلې، د هغې څخه مو معلومات بعضې راټول کړه د دې مقبرې په اړه باندې او د دې تپې په اړه باندې. نو په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. نو دلته نور ډېری هېوادوال زموږ او ستاسو مازدیګر مهال باندې دلته راځي چکر دپاره. نو اوس هم دلته یو څو ملګري ناست دي چې دوی سره به د زړه خواله وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولوي صاحب محترم خاص دی. شکر دی الحمدلله. مولوي صاحب محترم مبارک نوم دی راته وایي. قاری صاحب محمد ابراهیم بدری. قاری صاحب محترم په کومو کارونو بوخت دي؟ خپل مسؤلیت او وظیفه مخکې نظامي. ماشاءالله ماشاءالله، الله دې بس کامیابي تاسو ته درکړي. څنګه د دې خوا مخه کړې ده؟ نو ولا دا خو یو تاریخي مقبرې ته راغلي او صحت لپاره راغلي، ځکه بعد نه رسمیت نه راځي، کله کله صحت لپاره راځي. ماشاءالله. مولوي صاحب محترم په پای کې که د خپلو هېوادوالو ته کوم پیغام لري نو کولی شي زموږ د یوټیوب چینل د کمرې له لارې خلکو ته واضح کړي او ووایي. د ټولو امت مسلمه لپاره، د ټولو افغانانو لپاره وفا او بقا، استقامت، تعلیم او تحصیل، آبادي، سوکالي غواړو. ډېره زیاته مننه. الله دې عزت وکړي مولوي صاحب. درنو لیدونکو، بیا هم یادونه کوم چې تپې نادر خان نه یوازې یو تفریحي ځای دی، بلکې د افغانستان د تاریخ او فرهنګ یو مهمه نښه هم ګڼل کیږي. د دې سیمې ساتنه د هېواد د تاریخي میراث د خوندي کولو لپاره ډېره زیاته مهمه ده. درنو لیدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه، په دې هیله چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي. که غواړئ چې همدغسې ښکلې ښکلې خپرونې ستاسو دپاره اماده او نشر کړو نو زموږ صفحه فالو کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. او په پای کې تاسو ټول په لوی سختن تعالی سپارم. د خدای په امان. صلح اورا جنگ اورا سرگذشت زنده جاوید با فرهنگ اورا. دوست دارم این وطن